سلامونه علیک هیله احترامات هیله د ټول به روغ جوړ او صحتمند وئ. دوستانو ځینو ملګرو پوښتنه کړې وه چې څنګه وکولی شو اروپایي هېوادونو کې زده کړې وکړو، په کومه برخه کې تعلیم تحصیل ډیری او سپېلډونګ وکړو. دوستانو د دې لپاره چې تاسو وکولی شئ اروپایي هېوادونو کې خپله رشته انتخاب کړئ او خپله رشته کې پرمختګ وکړئ، ما تاسو ته 5 لارې چارې ښودلې دي چې د هغو په تعقیب کولو سره تاسو کولی شئ خپله رشته انتخاب کړئ او خپلې زده کړې وکړئ. لومړی دوستانو تاسو چې په کوم اروپایي هېواد کې اوسئ تاسو کولی شئ د هغه هېواد ژبه زده کړئ. کله چې تاسو غواړئ په کومه برخه کې تعلیم تحصیل وکړئ، لیرای او سپېلډونګ وکړئ، نو تاسو باید د هغه هېواد ژبه په ټوله معنا باندې زده وي. هغه ځکه چې کله چې تاسو ژبه نه وي زده نو تاسو آینده کې نه شئ کولی په خپله برخه کې درسونه په صحیح معنا باندې زده کړئ، نو تاسو له ستونزو مشکلاتو سره مخ کېږئ، د ناکامۍ سبب مو ګرځي. که چېرې تاسو ژبه په صحیح معنا باندې نه وي زده، تاسو نه شئ کولی چې خپل درسونه په صحیح معنا باندې زده کړئ، هماغسې تاسو ناکامېږئ او پرمختګ نه شئ کولی. که چېرې د لیرې جریان کې یا د سپېلډونګ جریان کې تاسو غواړئ ژبه زده کړئ، نو تاسو نه به درسونه پاتې وي، او که درسونه زده کوئ به یې نه شئ ځکه ژبه به مو نه وي زده. نو لومړي قدم کې تاسو کوښښ وکړئ چې په ټوله معنا باندې ژبه زده کړئ. که چېرې تاسو داسې یو هېواد کې اوسئ چې هلته الماني ژبه وي، کولی شئ ما د الماني ژبې د زده کړې لپاره ویډیوګانې اپلوډ کړي دي، هغه تعقیب کړئ. دویم قدم کې دوستانو باید تاسو خپل استعداد معلوم کړئ، خپله وړتیا معلوم کړئ. دا معلوم کړئ چې تاسو کومه برخه کې وړتیا لرئ. تاسو د تخنیک برخه کې وړتیا لرئ، د ټکنالوژي برخه کې وړتیا لرئ، د کمپیوټر برخه کې وړتیا لرئ، د ریاضي برخه کې وړتیا لرئ، د طب برخه کې وړتیا لرئ، تیوري برخه کې وړتیا لرئ. تاسو باید خپل استعداد او وړتیا معلومه کړئ، په هغه برخه کې زده کړې وکړئ، په هغه برخه کې تعلیم او تحصیل وکړئ، په هغه برخه کې لیرای او سپېلډونګ وکړئ. کومه برخه کې تاسو وړتیا لرئ، په کومه برخه کې تاسو حد اقل یو څه پوهېږئ، په کومه برخه کې تاسو یو څه سر خلاصېږي، په هغه برخه کې زده کړې وکړئ. دریم دوستانو لومړی خو تاسو ژبه زده کړله، دویم مو خپل استعداد معلوم کړئ چې کومه برخه کې استعداد لرئ. دریم تاسو باید داسې رشته انتخاب کړئ چې په هغه رشته کې تاسو وکولی شئ په آینده کې نورې زده کړې وکړئ. داسې رشته انتخاب کړئ، داسې برخه کې لیرای او سپېلډونګ وکړئ چې په آینده کې تاسو وکولی شئ په هغه برخه کې ماسټري وکړئ، دکتورا وکړئ. داسې رشته باید انتخاب کړئ، په داسې برخه کې باید لیرای او سپېلډونګ وکړئ چې په آینده کې په هغه برخه کې تاسو وکولی شئ خپل شخصي کاروبار ولرئ. د مثال په ډول دا چې نن سبا د کمپیوټر زمانه ده، کولی شئ د کمپیوټر برخه کې لیره وکړئ یا سپېلډونګ پکې وکړئ تر څو وکولی شئ په آینده کې یو ښه کاروبار ولرئ. یا هم که بل مثال ورکړو، تاسو کولی شئ د موټرو د مستریتوب برخه کې 2 کاله 3 کاله زده کړې وکړئ. کله چې تاسو 2-3 کاله زده کړې وکړلې، وروسته له هغه نه تاسو کولی شئ یو څو کاله کار وکړئ، چې کله مو لږ پیسې پیدا کړئ کولی شئ یو وړوکی دوکان خلاص کړئ. د مستریتوب لپاره تاسو به لومړي سر کې صرف موټر جوړوئ، چې کله مو لږ حالات ښه شولو کولی شئ تاسو هلته د موټر د جوړولو تر څنګ د موټرو پرزې خرڅې کړئ، موټر خرڅ کړئ واخلئ. نو داسې برخه کې دوستانو تاسو زده کړې وکړئ چې هغه برخه کې تاسو په آینده کې پرمختګ وکولی شئ، ماسټري پکې وکولی شئ، دکتورا پکې وکولی شئ، زیاتې زده کړې پکې وکولی شئ. یا داسې رشته انتخاب کړئ چې په هغه رشته کې تاسو آینده کې وکولی شئ خپل شخصي کاروبار ولرئ. که بل مثال ورکړو، تاسو کولی شئ د اشپزي برخه کې له ځانه ښه تکړه اشپز جوړ کړئ، 2 کاله 3 کاله د اشپزي برخه کې زده کړې وکړئ. کله مو چې 2-3 کاله زده کړې وکړئ، وروسته له هغه نه کولی شئ یو څو کاله خپل کار وکړئ، چې کله مو لږ پیسې پیدا کړئ کولی شئ یو وړوکی هوټل خلاص کړئ. نو هدف او مقصد مې دا ده چې تاسو باید په داسې برخه کې تعلیم او تحصیل وکړئ چې په هغه برخه کې وکولی شئ آینده کې پرمختګ وکړئ. څلورم دوستانو تاسو په خپل ځان باندې باور ولرئ. په کومه برخه کې چې تاسو غواړئ تعلیم او تحصیل وکړئ، لیرای او سپېلډونګ وکړئ، په ځان باندې باور ولرئ چې زه په دغه برخه کې کولی شم زده کړې وکړم. ځکه انسان خدای تعالی ډېر ځواکمن پیدا کړی ده چې کله یو کار ته لاس واچوي، چې
کله یو کار وغواړي ویې کړي هغه حتما کولی شي. نو تاسو په ځان باندې باور ولرئ، بهانې مه لټوئ، داسې مه وایئ چې زه په افغانستان کې ما تعلیم نه ده کړی، تحصیل مې نه ده کړی، نشم کولی. نه، هر څوک کولی شي، هر انسان کولی شي، هر وخت کولی شي چې صرف په خپل ځان باندې باور ولري. پنځم دوستانو، تاسو خپل وخت په صحیح معنا باندې مدیریت کړئ، ځکه چې کله تاسو خپل وخت مدیریت کړئ کولی شئ په ژوند کې ډېر پرمختګ وکړئ. خپل وخت مو بې ځایه په ټیک ټاک او بې ځایه مجلسونو، بې ځایه خبرو باندې مه ضایع کوئ. خپل وخت په صحیح معنا باندې مدیریت کړئ تر څو په آینده کې تاسو پرمختګ وکړئ. نو دا 5 لارې چارې وې دوستانو. لومړی خپله ژبه په صحیح معنا باندې زده کړئ. دویم خپل استعداد معلوم کړئ چې کومه برخه استعداد لرئ. دریم تاسو باید خپله رشته په صحیح معنا باندې داسې یوه رشته انتخاب کړئ چې هغه رشته کې وکولی شئ آینده کې نورې زده کړې وکړئ، شخصي کاروبار پکې وکړئ. څلورم دوستانو، تاسو په خپل ځان باور ولرئ. پنځم، خپل وخت نه مو صحیح استفاده وکړئ. دوستانو که کومه پوښتنه، انتقاد او پیشنهاد لرئ کولی شئ د کومنټ لارې راسره شریک کړئ. زه به انشاءالله حتما تاسو ته جواب درکوم. تر بیا ښه او خوشحاله وخت. یالله په امان.